بجو خبري ټولګه ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1498 هجري لمریز کال د څلوېښت پنځم او د 2020 میلادي کال د جنورۍ 25مه نیټه ده. د هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. یو شمېر افغان سیاستوال او شخصیتونه وایي د سولې لپاره خپله طرحه جوړوي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایي رئیس عبدالله په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او پخواني چارواکو په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی د سولې لپاره خپله داسې یوه طرحه جوړوي چې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. د غونډې ته د حکومت اجرایي رئیس له د اقدامه د هرکلي ترڅنګ ویل چې هیڅوک باید د سولې د دې طرحې مانع نشي. دوی وایي د تاوتریخوالو کموالی په هیواد کې د جګړې د کموالي په معنا ده او همدارنګه اوربند د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده او هیڅوک د په دې پلمه د سولې مخالفت نه کوي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایي رئیس عبدالله په ګډون مطرح سیاسي څیرو د افغانستان روان وضعیت او د سولې طرحې پر منسجم کېدو خبرې وکړې. منزل پلیس محترم با هم یک جای شدیم. فیصله پلی شد که طرحها منسجم شود. د ناستې ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي لومړي مرستیال یونس قانوني ویل چې د سولې لپاره به افغان سیاستوال داسې یوه طرحه جوړه کړي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي او دا طرحه به سولې ته د رسېدو لپاره مرسته وکړي. طرحی که مد نظر از سیاسیون افغانستان بریزن طرح مردم افغانستان برای دست یافتن به صلح کنیم. بنابراین اگر مسئولیتی هم وجود داشته باشه به می آدرس است، اگر امتیازی هم وجود داشته باشه به همین آدرس است. از این لحاظ از ابتدا فرضیه به این بود که ما قدم ها را به گونه‌ای برداریم که همه مردم افغانستان خود را در این طرح و در این فرایند شریک بدانند. په ورته مهال د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلي وایي چې دوی د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمولو په تړاو له پریکړې هرکلی کوي او دا په واقعي معنا د جنگ د کمیدو په مفهوم دی. نوموړی وایي چې آتش بس د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده او هیڅوک د په دې بهانه د سولې د خبرو مانع نه ګرځي. کاهش خشونت تعبیر به کاهش جنگ کنیم یکی از راه‌های اصولی هست که هر مذاکره این تعقیب میکنه. هر مذاکره و این هم در آغاز امضای ایالات متحده آمریکا و طالبان آتش بس موکول شده به مذاکرات بین الافغانی ما. او زمانی که مذاکرات بین الافغانی آغاز شود او زمان است که بحث آتش بس دائمی و همیشگی میشه. ما از این باید استقبال کنیم. به هیچ وجه این رد نکنیم. این رد کردن به معنای نفع صلح است. د غونډې ته د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق ویل چې حکومت کې یوه خاصه حلقه غواړي د سولې پروسه انحصار کړي. نوموړی وایي د ارګ دغه خاصه حلقه د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی او هیڅوک ترې ملاتړ نه کوي. متاسفانه اینمی حالت حکومت از دست داده. اینمی حالتی که نمایندگی بگیم اینمی از نظام کنه یا اینه که پذیرش دیگرها برایش باشه اینمی حالت از رفتن. اگر رئیس جمهور صحبت میکنه اگر افقاش صحبت میکنه گپ اینمیست که فقط و فقط یا وزیر صلح باید کار کنه یا اون نفرایی که مخصوص از خودش. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله چې د ناستې ته وینا کوله د سولې په اړه د افغان سیاستوالو له طرحې چې ټول شموله ده هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې هیڅوک باید د دې طرحې او د سولې پروسې مانع نشي. خوب است که همه دخیل باشند. نیست که بخشی ولو کوچکی از حکومت هم باشه بدون مسئله باشه. این مسئله به همه و هیچ کس هم مانع نشه. یه میشه به خاطر مسائل شخصی خود مانع شود به پروسه ملی است. جانبی که برای طالبان صحبت میکنه باید از یک مجموعه‌ای باشه که او واقعا مثل یک گلدسته خوبی از ملت افغانستان که در مقابل طالب ایستاده شود و صحبت‌های خود داشته باشه، نه اینکه هر لیست خود جور کنه و هیچ کس از او خبر نباشه و در طیاره که دیگه خود بشناسه که آقا تو میریم صحبت میکنه و اینا یک نظر مشترک نداشته باشه. این ملت با حالت بسیار خراب قرار دارد. امید است ما اینجا همگی بسیار با اخلاص جمع شده باشیم. علائم بسیار علائم خوب است. افغان سیاستوال داسې مهال د سولې په تړاو خپله طرحه جوړوي چې پر حکومت ځکه نیوکې دي چې د سولې پروسې د انحصار هڅې کوي.
په دوحه کې د سولې مذاکرات د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د تازه او مکررو غوښتنو له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې وسلوالو طالبانو لخوا د تشدد کموالي په تړاو تر هوکړې وروسته امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو د عمومي او دایمي اوربند ترڅنګ نورې تازه غوښتنې کړي چې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي دي. پخواني طالب چارواکي وایي واشنګټن په افغانستان کې د سولې هوډ نه لري او د نویو شرایطو په وړاندې کولو سره دغه پروسه بې باوره کوي او خپل حضور ته دوام ورکوي. په ورته مهال وسلوالو طالبانو پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې امریکایي لوری د سولې په خبرو کې د نویو غوښتنو په مطرح کولو سره وخت ضایع کوي. دوحه کې د امریکا او طالبانو مذاکرات چې سرنوشت ټاکونکي پړاو ته داخل شوي تازه له جدي او مهمو ستونزو سره مخ دي. د سولې مذاکراتو له جریان څخه یوې باخبره سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د طالبانو له لوري د جنګ او تاوتریخوالي کچې کمولو په اړه تر توافق وروسته اوس امریکایي پلاوي له طالبانو تازه غوښتنې کړي دي. سرچینه وایي چې امریکایي اړخ پر عمومي او دایمي اوربند څخه برداشت کیږي که هوکړه هم لاسلیک شي او سیاسي جوړجاړی ونه شي دوی به ځواکونه ونه باسي. د تاوتریخوالي کچې کمولو په اړه د طالبانو تر هوکړې وروسته اوس تازه امریکا نورې غوښتنې مطرح کړي دي چې طالبان یې نه مني. امریکایي لوری په دایمي او عمومي اوربند ټینګار لري او وایي که له طالبانو سره د وتلو قرارداد هم لاسلیک کړي نو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو تر وخت مکلف نه دي چې ځواکونه وباسي. د دوحې په مذاکراتو کې د امریکایانو د خوا نه طالبانو ته نوی وړاندیز وشو چې تاسو د تاوتریخوالي کمښت د همیش لپاره په دایمي شکل باندې ومنئ. دا د امریکایانو د خوا نه نوی وړاندیز و چې د صلح مذاکرات ټکني کړل. په ورته مهال یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي چې د امریکایي پلاوي له لوري د نویو شرطونو وړاندې کول خلک او طالبان په مذاکراتو بې باوره کړي دي. دوی وایي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت نیت نه لري او دوی غواړي چې افغانستان کې پاتې شي. امریکایان چې دي هغه خلک غولوي په افغانستان کې صلح نه غواړي. امریکایي پلاوي ته د ولسمشر ټرمپ له لوري دا وظیفه ورکړل شوې ده چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمښت په موضوع باندې جدي خبرې اترې وکړي او هغوی وهڅوي تر څو یو داسې تاوتریخوالي کې کموالي ته غاړه کېږدي چې بالاخره هغه په یو دایمي او په یو دوامداره کمښت یا د اوربند په یو بڼه باندې هغه پای ته ورسیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا ځلي پیل کې هیلې وې چې د دواړو خواو ترمنځ به هوکړلیک ډیر ژر لاسلیک او بین الافغاني مذاکرات به پیل شي. خو اوس ظاهرا معلومیږي چې د توافقنامې د لاسلیک کېدو مسله له نامعلوم برخلیک سره مخ شوې ده. په ورته مهال وسلوالو طالبانو پر خپله ویب پاڼه هم لیکلي چې امریکایي لوری د سولې په خبرو کې د نویو غوښتنو په مطرح کولو سره وخت ضایع کوي. طالبان وایي سره له دې چې دوی د امریکا په غوښتنه د تاوتریخوالي کمیدل ومنل خو په وینا امریکا اوس د افغان حکومت په ټینګار تازه غوښتنې مطرح کوي. وسلوال طالبان وایي افغان حکومت د روان بحراني وضعیت سولیز حل ته تیاری نه لري. وسلوالو طالبانو په خپله یوه تبصره کې چې د دې ډلې پر ویب پاڼه خپره شوې د ولسمشر غني مرکو او د هغه د انتخاباتي ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح د تېرې ورځې څرګندونو ته په اشارې ویلي دا ډول څرګندونې د سولې پروسې ډاګیز مخالفت دی. وسلوال طالبان وایي د امریکایانو له وتلو سره به د هغوی افغان همکاران چې دوی ورته د جاسوسانو نوم کارولی هم له افغانستان وځي او د وضعیت خرابولو فرصت به له لاسه ورکړي. وسلوالو طالبانو په دې اونیزه تبصره کې ویلي چې دوی هیڅ چاته د جګړې د غځولو اجازه نه ورکوي او دوی د بهرنیانو د جاسوسانو د ځپلو او شړلو په خپله تجربه لري. په هلمند ولایت کې د ملي اردو یوه چورلکه رانسکوره شوې ده. د مایوان قل اردو چارواکي وایي دغه چورلکه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال په ډزو ویشتل شوې او رانسکوره شوې ده. بل خو د ملي دفاع وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دغه هلیکوپټره د ماګ خصوصي کمپنۍ پورې اړونده ده او دوی پورې تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي اردو چورلکو د نسکورېدو پیښې هم زیاتې شوې دي.
د عامه روغتیا وزیر وایي افغانستان ته د کرونا وایروس د انتقال مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی ده. فیروز الدین فیروز وایي یاد وژونکی وایروس چې په چین کې پیدا شوی افغانستان ته د انتقال د مخنیوي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سره مجلسونه کړي دي. په ورته مهال د یاد ناروغۍ متخصصین وایي افغانستان ته د کرونا وایروس انتقال ځکه اسانه دی چې افغانستان له چین سره ډیره راکړه ورکړه لري او حکومت باید د مخنیوي لپاره له مختلفو لارو چارو کار واخلي. د کرونا وژونکی وایرس چې تازه د چین په ووهان ښار کې یې نږدې 40 کسان وژلي او په سلګونو نور یې د مرګ له خطر سره مخ کړي. تر چین وروسته یې ځینو نورو هیوادونو کې هم نښې لیدل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله یې په افغانستان کې د کرونا وایرس هیڅ نښې نه ده موندلې، خو د یاد وایرس پیدا کولو لپاره وار د مخه اندېښنې موجودې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د کرونا وایرس کومه نښه افغانستان کې نه ده موندل شوې، خو د مخنیوي لپاره هر ډول چمتوالی لري او په دې تړاو یې د روغتیا له نړیوال سازمان سره هم څو ځله ناستې کړي دي. الحمدلله تا هیچ چیزی مد نظر شناخته نشده. ما همراه سازمان سی جان منظم در چند روز اخیر 3-4 جلسه پیهم داشتیم و انشالله من وطنان خود اطمینان میتم در عالم اسباب با توکل خداوند که ایتو حادثه خطرناک است، ایتو نیست که نیست، اما انشالله که افغانستان از این گپ آری خواهد ماند. عامې روغتیا وزارت د یاد وایرس مخنیوي لپاره د حامد کرزي په نړیوال ډګر کې هم یو صحي ټیم ګمارلی، څو له بهرنیو هیوادونو په تیره له چین راغلي کسان معاینه کړي. د دې ناروغۍ متخصصان وایي د نورو هیوادونو په پرتله ښایي افغانستان ته یاد وایرس ځکه په اسانه انتقال شي چې د افغانستان او چین ترمنځ اړیکې نږدې او ښایي یو شمېر افغانان په سعودي عربستان کې د عمرې مراسمو ادا کولو پر مهال په یاد وایرس اخته شي. افغانستان ته چانس زیاته ځکه موږ تاسو د چین سره هم سرحد لرو. د دې نه بغیر عربستان کې د آخري واقعیت چې لیدل شوي د زموږ تاسو ډېر هیوادوال عربستان ته یا د مذهبي مراسمو د عمرې په ادا کولو لپاره هلته ځي او یا د هغې خوا نه خلک راځي افغانستان ته هلته کاروبار لري. د دې لپاره د دې ناروغۍ انتقال چانس افغانستان ته زیات ده. از ماسک باید استفاده بکنیم در وقتی که در بیرون می باشیم و اگر خدا نکرده تاو یا سلفه شدید و جاندردی شدید میگیره حتما به یک مرکز صحی مراجعه بکنید. کابل ښاریان له حکومت غوښتنه کوي چې افغانستان ته د کرونا وایرس راتګ مخنیوي لپاره په وخت لازم تدابیر ونیسي او افغانستان ته د یاد وایرس انتقال مخه ونیسي. مقامات محترم صحت عامه جدا خواهش میکنیم که در مورد این ویروس اقدامات لازم نمایند. پیشگیری و شبه از این ویروس خواستم از جناب وزیر صاحب صحت عامه می است که این مسئله را به صورت جدیش پیگیری کنه. کرونا وایرس له چین سربیره په جاپان، جنوبي کوریا، تایلند، ویتنام، سنگاپور، تایوان، نیپال، فرانسې، امریکا او استرالیا کې هم لیدل شوی چې دا مهال یې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري د واکسین په جوړولو کار پیل شوی دی. په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل د امریکا متحده ایالاتونو حضور دی. د ولسمشر ټاکنو نماینده عبداللطیف پدرام وایي په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل په منځني ختیځ، اسیا او افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو حضور دی. واشنگټن باید خپل ځواکونه نور له افغانستانه بهر کړي. پدرام افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوی بولي او وایي په داسې هېواد کې ولسمشر ټاکنې وشوې چې واک یې له واشنګټن سره دی او د پایلو په اړه هم پرېکړه همدوی کوي. نوموړی وایي په دارنګه وضعیت کې د ټاکنو پایلې مشروع نه دي او دی نه مني. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د جنگ لامل ترهګریزې ډلې یادوي، خو ولسمشرۍ ټاکنو ته نومان عبداللطیف پدرام وایي چې په افغانستان کې د امریکا حضور د جنگ د دوام لامل دی. پدرام چې په کابل کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته وینا کوله ویل چې د امریکا حضور د اسیا په لویه وچه، منځني ختیځ او په افغانستان کې د جنگ د دوام لامل شوی او د بهرنیو ځواکونو په حضور کې سوله راتلل ناممکن دي. پدرام وایي چې امریکا باید هر څه ژر د افغانستان په شمول وچه او منځنی ختیځ ترک کړي. باید امریکایی ها حوزه آسیا را ترک بگن، باید خاور میانه را ترک بگن، باید افغانستان را ترک بگن. تا اینها در اینجا هستن منبع شرارت خواهند بود. پدرام افغانستان د امریکا لخوا یو اشغال شوی هیواد بولي
او وایي په داسې یو هیواد کې ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوي چې واک یې له امریکا سره دی او د نتایجو په اړه تصمیم هم امریکا نیسي. نوموړی وایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون کچه دومره کمرنګه وه چې نتیجه به یو مشروع حکومت رامنځته نه کړي او یو بل بحران ته به لاره هواره کړي. این انتخابات در یک سرزمین اشغال شده به وسیله امریکایی ها برگزار می شود و اینها هستند که درباره انتخابات، چگونگی مدیریت انتخابات، روش‌ها و مکانیزم‌های انتخابات که حالا انتخابات نیست، البته حالا مجبوریم از این واژه استفاده بکنیم، تصمیم میگیرن و نظر میدن و هدایت میکنن امور کشور ما. عبداللطیف پدرام وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پټ بهیر اندېښمن کړي او دغه روان بهیر یو طرفه یادوي او ټینګار کوي چې د سولې په اړه تصمیم باید په خپل افغانان ونیسي. صلح یک جانبه امریکایی ها برای ما قابل قبول نیست. مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن چگونه صلح میخواهند و این صلح باید صلح پایدار باشد و این صلح پایدار تأمین نمیشد مگر اینکه زمینه‌های عملی و حقوقی این صلح در یک دولت دموکراتیک پیافکنده شد. ولسمشرۍ ته نومان عبداللطیف پدرام داسې مهال په افغانستان کې د امریکا حضور د جنگ لامل یادوي چې په خبره امریکا تل هڅه کوي چې په افغانستان کې جنگ جاري وساتي او دغلته خپلې ګټې خوندي کړي. ولسمشر غني وایي په تیرمني کې د ټرمپ لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هوکړې لغوه کول سمه پرېکړه وه. ولسمشر غني له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي له کله چې ټرمپ ولسمشر شوی په افغانستان کې له 50 لږ امریکایي سرتیرو وژل شوي خو له دې مخکې په زرګونه امریکایانو خپل ژوند قرباني کړی و. اشرف غني په دې مرکه کې په افغانستان کې د محدود شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبر ورکړی. اشرف غني وایي چې شاوخوا 2000 افغان ډګروالان او جنرالان یې تقاعد کړي. د سیاسي او پوځي چارو شنونکي د ولسمشر غني دا ډول څرګندونې د ټرمپ او امریکایانو د خوشحالولو هڅه بولي. ولسمشر محمد اشرف غني له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په کړې مرکه کې د سولې بهیر، افغانستان کې د محدود شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدو او ځینو نورو موضوعاتو په باب څرګندونې کړي دي. نوموړي ویلي دي چې د تیر 2019 کال سپټمبر کې د متحده ایالاتو ولسمشر له لوري طالبانو سره د مذاکراتو او سولې هوکړې لغوه کول اساسي اقدام او سمه پرېکړه وه. اشرف غني وایي له طالبانو سره د معنا لرونکي سولې غوښتونکی دی خو په هر قیمت نه او په خبره محدود شمېر امریکایي سرتیري به په افغانستان کې حضور ولري چې د ترهګرۍ ګواښ افغان ځواکونو روزنې او مشورې ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ یو اساسي اقدام وکړ چې په تیر مني کې د سولې هوکړې طرحه ونه منله. دلایل ډیر دي خو اساسي ټکی دا دی چې نوموړي سمه پرېکړه وکړه. موږ د سولې لپاره هڅه کوو. محدود شمېر امریکایي عسکر به د ترهګرۍ ګواښ، روزنې، مشورې او ملاتړ په هدف حضور ولري، نه د جګړهیز ماموریت لپاره. ولسمشر په دې مرکه کې ویلي دي چې له هغه مهاله چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژل کېدو کچه راکمه شوې ده او له افغانستان څخه د نوموړي لیدنه اغېزمنه وه. له کله چې ټرمپ ولسمشر شوی دی په افغانستان کې له 500 لږ امریکایي سرتیري وژل شوي. پوخا زرګونو امریکایانو خپل ژوند قرباني کړی و. د مننې په ورځ له افغانستان څخه د نوموړي لیدنه اغېزمنه وه. له واشنګټن پوسټ سره په دې مرکه کې اشرف غني ویلي چې په فساد کې د ښکیلتیا له امله 2000 ډګروالان او جنرالان تقاعد کړي دي. موږ 2000 ډګروالان او جنرالان تقاعد کړل. دا څرګنده ده چې دوی په فساد کې ښکیل وو. د سیاسي او پوځي چارو شنونکي پر ولسمشر غني نیوکه کوي چې دا ډول څرګندونې د امریکایانو د خوشحالولو لپاره کوي. دوی وایي ولسمشر په داسې حال کې با تجربه پوځي افسران تقاعد ته سوق کړل چې په اوسنیو شرایطو کې باید د هغوی له ظرفیتونو څخه استفاده وشي. هره ورځ زموږ په سلهاو سربازان او افسران یا مړه کیږي یا زخمیان کیږي یا معلول او معیوب کیږي. د ولسمشر دنده، مسئولیت او صلاحیت دا ده چې د دوی په ویر کې ویرجن سي او د دوی په غمونو کې شریک سي او که چیرته په دې غمونو کې ځان شریک نه ګڼي
او که چیرته د دوی په ویر کې ګډون نه کوي دا بیا په دې معنی وي چې دا د دوی ولسمشر نه ده. موږ د خود امریکا چې اوس وایي راځئ چې وګورو روی درسیز د امریکا وګورو د امریکا مثلا رئیس شورای د امنیت وګورو یا د نور جنرالان وګورو چې هغه د غسلونه څو دي. پس په دې اساس موږ باید د ښو هوښیارو با دانش و با تجربه د مسلکي جنرالانو ډګروالانو نه استفاده وکړو. اشرف غنی له واشنگټن پوسټ سره په کړي مرکه کې د افغانستان ختیځ کې د داعش وسلوالو ماتولو خبره کوي، خو تاییدوي چې په ځینو خاصو ځایونو کې دا ډله بیرته راګرځي. د هیواد دیني عالم او روحاني شخصیت امیر محمد افضل گازرګا وفات شو. نوموړي د افغانستان په دیني او علمي برخو کې ډېرې هڅې کړې او د اسلامي او ملي ارزښتونو لپاره د خپلو عمرو ډېره برخه وقف کړې وه. ولسمشر غني پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایي رئیس د نوموړي پر مړینې خواشیني څرګنده کړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي نوموړي د اسلامي او ملي ارزښتونو د ساتلو ترڅنګ د افغانانو ترمنځ د اتحاد او یووالي په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي. په همدې حال کې عبدالله هم د نوموړي پر مړینې خواشیني ښوولې او هغه یې د دیني او فرهنګي ارزښتونو پالونکی بللی. د خصوصي ترانسپورت اتحادیه و یو شمېر دولتي ادارې د مافیایي کړیو په مرسته له موټر چلوونکو غیر قانوني پیسې اخلي. د خصوصي ترانسپورت اتحادیې غړي چې مشرانو جرګې ته په شکایت تللي وایي ټرافیک د ترانسپورت وزارت او پولیس د پیسو په مقابل کې دوی په زور هغو ترمینالونو ته لیږي چې غیر قانوني فعالیت لري. بلخوا بیا د ترانسپورت وزارت او ټرافیک ریاست دغه موضوع نه مني، خو وایي موټر چلوونکي باید په ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره له عمومي ترمینال څخه ګټه واخلي. د خصوصي ترانسپورت اتحادیې مسؤلان وایي په کابل ښار کې یو شمېر دولتي ادارې د لویې لارې له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي او ځوروي یې. د دې اتحادیې غړي او موټر چلوونکي چې د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته ورغلي وایي د کابل ترافیک او ترانسپورت وزارت له یو شمېر مافیایي کړیو سره یو ځای دوی اړ کوي چې له هغو ترمینالونو استفاده وکړي چې غیر قانوني فعالیت لري. آیت مذهبی که از طرف رئیس جمهور توضیح شده در این بابت که شرکت را نمیتونه کسی یک شخص در گروه خود بگیره. لهید ولادت وزارت شهرسازی دغه مکتوب ورکړی دی په موږ باندې اسرائیل هر څه چې زړه غواړي هغه کې موږ په خپل ګراو کې نیولیو د سړک په ثابت قانون راته جوړ کړی دی هغه په 3 لک روپۍ باندې خرڅوي موږ واسطه نه لرو. دلته په هوټلو کې خلک انسانان د قاچاقبرۍ په رقم باندې خرڅوي او رانیسي. موږ ترانسپورټ لرو، ځای لرو، منظم سورای لرو، له هغه ځای فعالیت کوو 24 ساعت په خاطر د څه شي کوچنیان سپین ږیري ځوانان د ورځې 2.5 کسه انتقالوو په لینغل کې. ترانسپورت وزارت او کابل ښاروالي له موټر چلوونکو څخه د پیسو اخیستلو موضوع نه مني، خو وايي موټر چلوونکي مکلف دي چې په ښار کې د ګڼې ګوڼې مخنیوي لپاره له عمومي ترمینالونو څخه استفاده وکړي. تنظیم د جریان ترافیک لپاره باید ترمینال ته لاړ شي یا ځان ته دوی ځای جوړ کړي. جبري دوی چالي دي ورته ترمینال ته چې دوی باید جبران لاړ شي. هلته ویل شوي چې د ښار ګڼه ګوڼې لپاره دوی باید د کوتل سره وړاندې لاړ شي. دا موضوع ده. که ترمینال ته ځي هلته خدمات شته دي. زمونږ هغه مکتوب چې ورکړل شوی هغه داسې نه دي ویلي چې دا غیر معیاري ترمینال ده. هلته دومره ویل شوي دي چې د مسافرو لپاره ځای کم شاید وشي، ځکه چې که 15-16 مسافر راځي نور موږ چا سره نه سلفی برخورد کوو نه سمتی برخورد کوو. طبق اینا اشاره کردن نظر به حکم وزیر صاحب بطاش. وزیر صاحب بطاش دقیقا به خاطر مشکلات کاری صاحب یادآوری کردن که در زون در سمت غرب ما داشتیم که بدبختانه قراردادی که اون صورت گرفته قرارداد زمین از پایدامه است، ولی قرارداد در اخیر وزارت شهرسازی سرپرست ریاست خصوصی که تکون کنار به قرارداد داده. د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون رئیس خبرداری ورکړ چې کاروندې ادارې د غیر قانوني کړنو مخه ونه نیسي نو عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي کړي. خوب بزرگوارایی که لایحه دارین لایحه تطبیق بکنید. در تطبیق لایحه ما کمک میکنیم. ما نوسته را قبول میکنیم بدماشی را. اما تو نورالت استاد هستید و اگر شما بدید که شما مردم بس خیانت میکنید، رشوت میگیرید، باور لبیل به سرمایه روانتان میکنید. نه ریاستتان بهتر میمانه نه واسطه‌تان. این امر ما مردم قانونی برید. موټر چلوونکي همداراز شکایت کوي چې د کابل ښار ترڅنګ په لوی لارو کې هم ترې پولیس په غیر قانوني ډول پیسې اخلي، خو مسؤل چارواکي غږ نه اوري. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. به هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه.
په چین کې د تنفسي ناروغۍ پر کرونا ویروس د اخته کېدو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 41 تنو ته لوړ شوی دی. یاد ویروس د چین د حکومت له هڅو سره مخ په پراخېدو دی او هره ورځ پرې د اخته کسانو شمېر لوړېږي. ریپورټونه وایي دمګړۍ د چین په 29 ولایتونو کې تر 1200 ډېر کسان په دې وژونکي ویروس اخته شوي چې له دې ډلې د 213 تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. په ورته وخت کې دا ویروس له واشنګټن، جاپان، تایلند او تایوان وروسته اروپا او استرالیا ته هم رسېدلی دی. فرانسې تر اوسه 3 پیښې تایید کړي او بریټانیا هم په هغو 2000 کسانو پسې ګرځي چې په دې وروستیو کې له چین څخه ورغلي دي. په عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پر پوځي اډو د ایران د توغندیو بریدونو 40 امریکایي سرتیرو ته سخت مغزي زیان اړولی دی. پنټاګون وایي له دې ډلې 12 سرتیري اوس هم تر درملنې لاندې دي. ایران د امریکا متحده ایالاتونو پر 2 پوځي اډو دغه توغندیز بریدونه د جنوري په 8مه د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیماني د وژلو په غچ کې کړي ول. هغه مهال ډونالډ ټرمپ ادعا کړې وه چې د ایران بریدونو امریکایي او عراقي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی اړولی. د ډونالډ ټرمپ وکیلان د دې هیواد په مشرانو جرګه کې د هغه د استیضا د هڅو پر وړاندې دفاعیه وړاندې کوي. د ټرمپ د وکیلانو لخوا دفاعیه چارې تر هغې وروسته پیلېږي چې ډیموکرات سناټورانو پر هغه له واکه د ناوړه استفادې او د کانګرس د اغفال د لګېدلو تورونو د ملاتړ لپاره د راټول شویو اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو پروسه پای ته ورسوله. ډیموکرات سناټوران چې اوس په دې قضیه کې د څارنوالانو نقش لري وایي اسناد او شواهد د ولسمشر ټرمپ د ګرم پېژندلو لپاره کافي دي. او د ترکیې ختیځ کې د ریاکټر په کچه د 4.8 درجې په ځواک سره د زلزلې د قربانیانو شمیر مخ په لوړېدو دی. په دې پیښه کې تر اوسه د 22 کسانو د مړینې او د سلګونو نورو د ټپي کېدو پخلی شوی دی. د زلزلې تر ټولو زیات زیانونه په العزیغ او مالتا ولایتونو کې اړولي چې د زلزلې مرکز ته نږدې پراته دي. په دغو ښارونو کې ځینې ودانۍ هم نړېدلي چې ګمان کېږي یو شمېر کسان به اوس هم تر لاندې وي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې مرګونې زلزلې ډېرې کېږي. په 1999 کال کې د دې هیواد په لویدیځ ازمت ښار کې یوې زلزلې 12,000 کسان وژلي ول. له دې سره سم اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي او تاسو د کابل نیوز پاتې سیاسي او خبري خپرونو سره اوسئ. تر بیا د خدای په امان.